دین دا نه دی چې صرف لمونځ دی، دین دا نه دی چې صرف روژه ده، او دین دا نه دی چې زما پر مخ باندې د پیغمبر ژیره ده، او دین دا نه دی چې زه په معاشره کې صرف په لنګوټه کې ګرځم. دا ډېر ځله زما رواج دی، دا زما رسم دی، او دا زما د معاشرې عادت دی. صرف ما نوم د دین ورکړی دی، ورنه که زه دیندار سم د دین ډېر احکام دي هغې ته زه نږدې کېږم لا نه. په محله کې مې ټول عمر د همسایګانو سره جنګ دی، په قرابت کې مې ټول عمر د قریبانو سره جنگ دی، په کور کې د ورور سره سلام نه لرم، په کور کې د پلارو د مور سره سلام نه لرم، او په قریبانو کې د چا سره ژوند کولو ته تیار نه یم. د بندگانو د حقوقو ادا کولو یوه ذره خیال نه ساتم، او نور زه دیندار یم ولې زه لمونځ کوم. ما درته ویل ادخلو فی السلم کافه، اسلام به په کامله طریقه کوي. زه ټوله ورځ لمونځونه کوم، زه د تهجد عبادت کوم، زما څه په کال کې تهجد نه قضا کېږي، لیکن بل طرف ته په درې میاشتې تربور ته سلام نه دی ورچولی. دا څه دینداري ده؟ من هجر اخاه سنتا، چې یو سړی د مسلمان ورور سره یو کال سلام بند کی، کانه کصف کی دمه، پیغمبر وایي چې د قیامت په میدان کې رالی په داسې شکل وشمارل کېږي لکه دی چې د هغه قاتل، لکه د قاتل سره چې کومه معامله کېږي بیا به د ده سره هم هغه معامله کېږي. لکه د دین په یو حکم کې بې ځایه شدت کول، او د بل حکم بیا یوه ذره پروا نه ساتل، دې ته دین نه ویل کېږي. لکه دین دا دی چې ادخلو فی السلم کافه، په اسلام به کامل ننوځئ. یو دا دی چې د الله حقوق به ادا کوئ، او دویم دا دی چې مکمل د بندگانو حقوق به ادا کوئ.